د کرکټ مشهور ویب سایټ کرکینفو لپاره په سریلانکا کې د خبرونو برخې مسؤل انډریو فیډل د افغانستان د لوبډلې په اړه عجیب خبرې کړې دي. سلامونه او مینه، وخت مو په خیر. تاسو ګورئ یاران ټي یوټیوب چینل. ملګرو که هر چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره سبسکرایب کړئ او باید یادونه وکړو چې دغه مطلب په yaran.com ویب سایټ کې راغلی دی چې زه تاسو ته وړاندې کوم. انډریو فیډر د کرکینفو لپاره په سریلانکا د خبرونو برخې مسؤل دی. د په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې په اړه څرګندونې کړې دي. نوموړي له افغان لوبډلې غوښتي دي چې د اوسنی روان حالت بدل کړي او له بدیلو لارو کار واخلي. دی وایي د دې ګډوډیو لپاره بدیل شته. تاسو ډېر فرصتونه لرئ، کولی شئ حالت تغییر کړئ. فیډر له افغان لوبغاړو غوښتي چې د شته اسانتیاوو په لړ کې هڅه وکړي او لوبې ښې مخته یوسئ. دی وایي ټولو لوبډلې په نړیوال جام کې یو شان سهولتونه لري. د هوټل، بس، روزنې اسانتیا هر لوبډله لري. دا افغان لوبډله هم لري. باید له دې اسانتیاوو ګټه واخیستل شي او هڅه وشي د بې اتفاقیو او ګډوډیو مخه ونیسي. په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې څلورو ماتو نړیوال هم حیران کړي او وخت نه وخت د افغان لوبډلې په اړه نظریات ورکوي. فرنیډ وایي تاسې که خپله د توپان مخې ته کښتۍ ورولئ، ملامت څوک دي؟ تاسو باید له ستونې ربډ وهئ او د کښتۍ له سمندري توپان وژغورئ. نوموړي افغان لوبډله له هغې کښتۍ سره تشبیه کړې چې په توپان په مخه کړې وي. نو دلته باید یو ژغورونکی ډله شتون ولري چې دا کښتۍ له هلاکت څخه وژغوري او بیرته یې عادي او مثبت حالت ته راوګرځوي. دی وایي حضرت الله زازی فطري وړتیا لري، خو له بونسر او شارټ پیچ توپ سره یې ستونزه نه ده حل شوې. نوموړي د افریقا خلاف د حضرت الله زازی اوټ کېدلو ته اشاره کوي. هغه زیاتوي رباډه د پر وړاندې په لیګ سټم بونسر بال وغورځوه. د لوبولو هڅه وکړه او یوازې یو ډګر ساتونکی د سکویر لیګ کې ولاړ و. د کیچونی او فرینډو وایي دغه شارټ د بریا په کچه پوره کمزوری و. دی وایي باید د زازی دغه توپونو د لوبولو لپاره لارښوونه وشي. امکان تر حده د لوبډلې د حالت کمزوری دی او د کرکټ نړیواله شورا باید هغه لوبډلې په سختۍ بشپړ غړیتوب کې ومني چې ځان ثابت نه کړي. نوموړی د افریقا خلاف د افغان لوبډلې 7 ویکټې خورا ژر ولوېدې. یوازې د رشید خان چټکې 15 منډې وې چې د افغانستان هدف یې لږ څه رنګ ور وباخه. فیډل وایي دلته د غوروي کمیټه وجود لري. هغه خلک چې په دې اړه تصمیم نیسي ښایي په افغانستان دا اصول ومني، ځکه افغانستان ډېره کمزوري لوبې کړې دي. انډریو فیډل وایي دا ډېره ګرانه ده چې دا لوبډله ولې تر دې ځای را رسېدلې ده. دې لوبډلې 20 کاله مخکې مزل پیل کړ او دا د اوس د نړیوال جام په 10 غوره لوبډلو کې ده. په رښتیا هم د افغانستان د کرکټ پرمختګ کې زموږ څه نشو ویلی. د نجیب الله زدران په نه لوبولو انتقاد هم کړی دی. د افغانستان په ډګر ساتنه هم خپل نظر وړاندې کړی دی چې ډېره منفي ده. نو ډېره مننه ملګرو چې ویډیو لویه نشي، نور هم زیاتې خبرې کړې دي. تر بیا ښې شېبې ښه وخت.